د افغانستان د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزارت د اسرایلي رژیم له لوري د غزې د نیولو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او غزه کې د جګړې د غزېدو او روان کړکېچ د پراخېدو لامل یې بللې. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وروستی راپور چې ګواکې افغان میرمنې له محدودیتونو سره مخ دي په کلکه رد کړی او په خبره یې که دغه برخه په رښتیا ځان د ښځو د حقونو مدافع بولي نو باید غزه کې د ښځو پرله پسې قتل عام پر وړاندې غږ پورته کړي. مالی وزارت وایي د امنیت ټینګښت او ګمرکي سرغړونو څخه د مخنیوي په موخه یې په تورخم، ډنډي پټان، خوست، غلام خان او نیمروز ګمرکونو کې 215 امنیتي کامرې نصب کړي. پوهنې وزارت وایي تیر کال څه باندې 1,200,000 زده کوونکي دولتي او خصوصي ښوونځیو ته جذب شوي، 450 ښوونځي بیا رغول شوي او پر دې سربیره د خلکو په غوښتنه 4,000 مدرسې هم جوړې شوي. د هند د هوایي ځواک مشر اے پی سنګ وایي د روان کال په می میاشت کې له پاکستان سره د نښتې پر مهال د هغه هیواد 15 جیټ او یوه لویه الوتکه ویشتلي او له منځه وړي دي. راپورونه وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د 15 لکه کلدارو فیس په بدل کې د پلازمین اسلام آباد څو لویو هوټلونو ته د شرابو د پلور اجازه ورکړې ده. او وروستی خبر دا چې د فلسطین اسلامي جهاد غورځنګ پوځي څانګې القدس لوا په یوه تونده اعلامیه کې اسرائیل ته پیغام ورکړی چې د نیول شویو اسرائیلیانو ازادي د تبادلې له لارې ممکنه ده که نه نو یوازې مړي به یې درستنیږي.